على آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ونبي كل معلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ونبي كل معلمك. الله العالمين أجي خاتم شيء صون الرحمن الحضرة ما يربى سمر. قاجة باقي بلا سمر حضرة شاوية شان يخشون حضرة سمر كاجان من مرفلات وزرق دربنا ورسل في ذات بركاته مع الأسرة مسنسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبيين حفظ الملائكة المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرطی چهارم که در بیعت نساء فرموده است نهی از قتل اولاد است که زنان ایشان دختران خود را می کشتند از جهت ترس فقر. ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن. دی بخپل اولادونه نه وژني. نو دا نهی وکړل په دې خاطر باندې چې ښځو به په هغه کې خپل لونې وژلې د وجې څه د ترس د فقر چې دی به د فقر څخه بیرېدل. نو په دې وجه باندې خپل لونې وژلې. این عمل شنیع چنانچه متضمن قتل نفس بغیر حق است. دغه عمل شنیع دغه بد عمل دا لکه څنګه چې قتل د انسان پکې کې دی متضمن قطع رحم است. دا متضمن قطع رحم لره هم دی. قطع رحم لره یعنی وسیله رحمی هم پکې قطع کیږي. نو دوی ګناوي سولې یو وسیله رحمی قطع سول که از کبائر سیئات است چې دا د ډیرو لویو بدو ګناو څخه او بل قتل د انسان را دی. نو هم د انسان قتل سو هم وسیله رحمی قطع کوسل. په زمانه کې بیا دا ښځې هم په دغه مرض مبتلا دي قتل د نفس. خو اوس بیا عنوان بدل دی. اوس بیا دا دی چې مثال اکثره زنانې دي اولاد نه پیدا کوي. واردار داسې ګولې خوري یا واردار داسې طریقې کوي چې اولاد نه پیدا کوي په دا خاطر باندې چې وایي فقر دی. دا به زه بیا په چیش را لویوم خو نه د شیدو پیسې لرم نه د کالو پیسې لرم نه د تعلیم او د تربیه پیسې لرم. نو د فقر د وجه باندې د خوف څخه د فقر دی ګرسر اولاد نه پیدا کوي بلکې داسې دواوې استعمالي چې هغه د ښځې د بدن څخه هغه اولاد ایسته کړي. نو ګناه به هغونه نه یې مګر خو نو د هغه په رقم باندې دی. او شرط پنجم که در بیعت نساء فرموده است نهی از بهتان و افترا است. بل پنځم شرط دا و چې ښځې به بهتان و افترا نه وایي د ځان څخه به دروغ نه جوړي او پر چا باندې به تهمت نه وایي بهتان به نه وایي د ځان څخه به پر چا دروغ نه وایي. و چون این صفت در نساء بیشتر بوده است دا چې په ښځو کې دا صفت ډیر و تخصیص نهی به ایشان فرموده است. نو ځکه الله جل جلاله په هغه آیت شریف مبارک کې دا د دې ذکر یاد کړي چې ولا یفترین ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن. دی به راتګ نه کوي په بهتان سره چې دی خپل په حضور کې خپل په مخ کې جوړوي د ځان سره جوړوي. این صفت از اشد ذمائم این صفات است. دا صفت هم د هغه صفتونو کې د هغه بدو صفتونو کې هغه سخترین او بدترین صفت دی. و از ارذل رذائل اخلاق دا په هغه رذائل اخلاق کې هغه ډېر ارذل صفت دی چې متضمن کذب وصفل و یو خدای دې دروغ پکې کیږي چې در جميع ادیان حرام او مستنکر چې دا دروغ چې په ټولو دینونو کې حرام او مستنکر دي. او ونیز متضمن ایذاء مؤمن اسبل دا دي چې متضمن دي ایذاء لر د مؤمن زیرول د مسلمان کې نسبت په او بهتان او افترا نه موداسه. ولې د کوم مسلمان چې د پرغب سي دروغ ویل دي او افترا ویل کړي نو دا دغه د زیریدو باعث ګرځي. نو هم دروغ رااله او هم د مسلمان زیریده پکې رااله. او ایذاء مؤمن حرام د مسلمان زیرول حرام دي. ونیز مستلزم فساد په الارض پمزکه کې فساد په الارض پمزکه فساد په الارض لر مستلزم دي یعنی نتیجه فساد په الارض کې بنص قرآنی ممنوع و محظور و محرم و مستنکر است. د آیات شریف مبارک کې راغلي دي چې فساد په الارض ممنوع دی محظور دی.
او محرام و مستنکر دی. شرط ششم نهی از معصیت و نافرمانبری پیغمبر است. ولا يعصينك لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف چې دوی به ستا نافرماني نه کوي په ښو کارو کې. دغه شرط دا شپږم شرط در هر امر کې فرما هر هغه امر کې چې دی فرمایي این شرط متضمن امتصال جميع اوامر و انتهاء از جميع نواهی شرعیه است. دا شرط چې دی په دې شرط کې ټول امتصال او منل د ټول اوامرو رااله او ځان منع کول د ټول نواهی شرعیو سره رااله، چې صلات و چې زکات و چې صوم و چې حج. که بنای اسلام بعد از ایمان بالله و بما جاء من عنده بالضرورت برین 4 رکن است. ولی اسلام په دغه 4 رکن باندې جوړ دی، نو په دغه ټول شام پکښې داخل شول. نماز پنجگانه را بی کسل و بی فطور به جد و جهد ادا باید نمود. 15 وخت لمونځونه بی سستی او بی فطور څخه، بی کسالت او بی سستی څخه باید په ډیر کوشش ادا شي. و زکات مال به رغبت و منت به مصارف زکات ادا باید کرد. زکات هم په ډیر شوق و منت سره د خدای تعالی احسان به باندې فرزان باندې په خپل مصارف ته د زکات ورکړي، یعنی خپل مستحقین ته د زکات ورکړي. و صوم رمضان که مکفر سیئاتی سالیه ناست نگاه باید داشته. در رمضان روژه چې د ټول کال ګناه و کفاره ورکوي، نه هغه هم باید انسان وساتي په صحیح توګه سره. و حج بیت الله که در شان آن مخبر صادق فرموده است علیه و علی آله الصلاة والسلام الحج یجب ما کان قبله، نیز ادا باید نمود تا اسلام را برپا داشته آید. نو دا قسم ته حج د بیت الله چې نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم په صفت کې وایي چې حج ختموي هغه څه ګناوي چې مخکې تر دوی، نو دا هم باید سره ادا کړي چې اسلام پر ځای شي. و همچنین از ورع و تقوا چاره نبود که حضرت پیغمبر فرموده علیه و علی آله الصلاة والسلام ملاک دینکم الورع. نو ورع و تقوا یعنی ځان ساتل د محرماتو څخه د دې څه چاره نشته. ولې حدیث مبارک راغلی چې هغه اساس د دین ستاسو او تقوا ده، یعنی برپادارنده دین شما ورع است. دغه ستاسو دین چې برپا کوي هغه دغه ورع د تقوا ده. که چیرې مو تقوا درلود دین به برپا کني نه وي. و آن عبارت از ترک منهیات شرعیه است. او ورع څه ته وایي؟ پرېښول د منهیات شرعیه و چې کوم شریعت کې منع ځینې شوي هغه کارونه باید سړی ونه کړي. از تناول مسکرات اجتناب باید نمود، سړی باید نشهیي شیان استعمال نه کړي. و آن را در رنگ خمر باید هغه د شرابو په رقم باید حرام وبولي. و محرم و مستنکر باید داشت او دا شیان باید سړی حرام او مستنکر بد وبولي د مسکرات. چرس و تاریک و دغه شان چې انسان نشه کوي دغه مسکرات دي، یا هغه قسم نبیس چې سړی و نشه ته رسوي. و از غنا نیز اجتناب ضروري است. د ساز و د موسیقي څخه ځان ساتل ضروري دي که داخل لهو و لعب است که حرام است. و آمده است که الغناء و رقیة الزنا، یعنی غنا افسون زنا است. سروز چې دی هغه افسون دم د زنا دی. سړی چې سروز اوري بس زنا یې په زړه کې ډېرېږي، د زنا شوق و علاقه یې په زړه کې زیاتېږي، او دا خپله په ځان کې هم لهو لعب دی، حرام دی. و از غیبت گفتن و سخنچینی نمودن نیز اجتناب لازم است که ممنوع شرعی است. د غیبت و د سخنچینی یعنی د یوه خبرې بل ته رسول نماموالی د دې څخه باید سړی ځان وساتي. و نیز سخریه و ایذاء مؤمن به ناحق به هر وجه کې باشد منهی عنه است. او د مسلمان زیرول او یا په هغه پسې مسخرې کول پر هره طریقه چې ممنوع دي. اجتناب از آن هم ضروری است، هغه څه هم ځان ساتل ضروري دي. و شگون بد را اعتبار نکنن و آن را تأثیر ندانن. او بد شگون چې دی هغه ته به اعتبار نه کړي، بدپالي نه وایي د دې شي څه زما کرکه کېږي. دا پښتانه چې ورته کرکه وایي، دا کرکې ته به اعتبار نه ورکوي او کرکې ته به هېڅ تاثیر باندې قایل کېږي نه. او دا به نه وایي چې دا شي چې کرکه وسوه بس دا شی داسې کېږي، یا هغه هغسې نه کېږي. دغه به یقین وي چې هغه هغسې نه کېږي.
او نیز مرض یکی به دیگری نه دانن که تجاوز کنند. دغه عقیده دی نه ساتي چې یو انسان مریضي و بل انسان ته نقلیږي، دا به نه ساتي. و از مریضی به صحیحی برسد چې د یو مریض ته دی و جوړ انسان ته مریضي ورسیږي چې وای دا ناروغي ساری ده، دا ډاکټر وای دا ناجوړي ساری ده، دا پلانکي مریض ته ورنږدې کېږي، د دې پلانکي مریض څخه خپل پرېزدانه جلا کړي، خپل غابولو شي جلا کړي، د پلانکي سره پر دسترخوان خوراک مه کوئ، د پلانکي سره پر یوه کوټه کې زندګي مه کوئ. دا غلطه خبره ده. د ټولو ډاکټرانو دا خبرې ټولې غلطې دي. ولی که مخبر صادق علیه و علی آله الصلاة والسلام از این هر دو منع فرموده است چې نبی علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم بارک دواړو سمانه فرمایله چې لا طیرة ولا عدوى، لا طیرة ولا عدوى، نه بدپالی سته او ولا عدوى نه تجاوز سته، نه انتقال د مرض یو څه بل ته سته. یعنی شګونې بد را اصل ثابت نیست، هغه بد کرکې لره هغه یو ثابت اصل نه لري. او مرض یکی به دیګر رسیدن مطلق متحقق نه، او د یو سړي مرض بل ته رسیدل دا په هیڅ کله موجود نه دي، ثابت نه دي. صحابه مبارکان نو داسې پوښتنه وکړه چې نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم و خو موږ تجربه کړې دي چې یو دغه دی چې دغه یو اوښ په اوښانو کې ودرې، دا اوښ ته د جرب مرض ولویږي، بس په داسې په داسې هغه نور اوښان هم د جرب مرض ونیسي. نو خدای د دغه اوښ ور انتقال شو، هدي موږ تجربه کړې د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته اوښانو چې تجربه کړې دي هغه اول اوښ ته د مرض د کوي خور دا نور ته خدای دی ورته لاس ور هغه اول ورته هغه د کوم خاص ورته. نو دا معلومه شو چې دغه ساری کېدل د ناجوړي د غلط خبر، یعنی یا غلطه خبر ده یا دا معنا چې سیدی په ظاهري توګه خدای مریض د څه دغه تر نقل شو، لیکن هغه اول ته سوچ وکړه ته باید هغه قضا او قدر ته د الله جل جلاله متوجه شي چې الله جل جلاله قضا او قدر څه کړی دي. قضا او قدر کې کچیر د یو چا دغه ناجوړي و اخو هغه کې ته دغه څلوري کې هم ورته نقل کیږي کې هغه د مریض سره په دالوش کې خوراک پونه کې هم په دغه مریض مبتلا کیږي، که هغه دغه مریض څخه هر څونه تلری وساتي بیا هم په دغه مریض اخته کیږي. او کچیر علاج دغه په تقدیر کې نه وکړي نو چې دغه مریض سره په ولوش باندې پر وسترخان باندې څنګه پر څنګه په یو بستر کې هم هیڅ نه پکېږي. یعنی نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه حدیث مبارک کې دغه شی مرته ثابت کی چې ته و دغه ظاهري نږدې سبب ته مګور، ته و اغلیر سبب ته وګور. د مثال په ډول باندې دیوال دې سری شو، دیوال چې سری شو ته ودې ته مګورش دا دیوال چې دی دا د میخ سره کړی ولې دا میخ داسې ګردی دی او داسې په دا ګردی شي دی په دیوال نه نوځي ارزه چې دی په دیوال نه نوځي داسې سره جوړي نو دا د میخ چې دی دا دیوال چې دی دا د میخ سره کړی دی دا خدای نږدې سبب دی، دا نږدې سبب ته مګور ودې ته وګورش دا میخ په خپل نه نوځي بغیر له ټکولو څخه چې دی به خاصه ټکول نه په پسې دا نه داخلي ودې دیوال ته نو ته اصلي هغه ټکون کې ته متوجه سه. نو اصلي داس دي چې دا کوم مریضي چې ده دا مریضي د یو انسان څخه بل انسان ته به یا انتقالیږي یا به نه انتقالیږي. خا ډاکټرانو دا خو ټول وایي انتقالیږي، انو که انتقالیږي هم خو ته دغه انتقالیدو ته متوجه سه، دا صرف ظاهري خبرې په حقیقت کې انتقالون کې ته متوجه شې چا انتقال کړی ته د مبارک صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې هغه نقلون کې ته متوجه شې، الله جو ته متوجه شې چې دغه مریضي خدای تعالی جل جلاله دغه چا انو خدای څوک چې مریض کیږي سبب غواړي دغه سړی مریض کېدی خامخا انو د دې سړی سبب دا سو چې بد پریزي وکړل، دا بل سړی سبب دا سو چې یخ هوا تر وتی، دا بل سړی سبب دا سو چې په یو خو بو او د سازه کې دا بل سړی سبب دا سو چې د مریض سره کښینستی. دغه مطلب دی.
یعنی خلاصه دا چې دغه د مریضي د پیښېدو و دغه سبب ته ډېر عمیق متوجه کېږي، اصلي و پیښوونکي ته متوجه سه علاج ورته. که الله جل جلاله د چا د مریضي اراده نه کړې یا په نصیب و په تقدیر کې نه، هغه چې هر څونه اندازه د هغه ساري مریض سره په څنګ کې کښېني او د هغه سره پرې ولوش باندې هېڅ توان نه رسېږي. نو عدوا نسته، تجاوز د مرض نسته. و مرض یکی به دیگر رسیدن مطلق متحقق نه ده، اصلا موجود نه دی. د سره چې موږ دا خبره منو ګر سره نه چې د یو سړي مرض بل مرض و بل سړي ته انتقالېږي. دا زکام دی، د خلک زکام شي ورنو دسمال یو مخ خولې ته نیولي او پزې ته نیولي، پټو کې ځان پیچلی، د چا سره پرېوځي سرخان باندې وکښېنه چې شي دی. نور خلک هم د نور سره کښېني، د کور انسانان نور سره کښېني، ولې وایي د زکام دی، دا زکام بیا ځینې اخیسته کېږي، هېڅ نه اخیسته کېږي. په سلهاوو وارې دغسې پېښه شوې ده چې یو کوچنی زکام شوی، سړی رانږدې کړي، په غېږ کې پروت وي، په ځګر پورې نیولی، مچوي یې، نو در دغه بله نږدې کېده څو ده، مګر بیا مخه انسان جوړ کړه چې هغه لوی سړی نشي مریض، نو خدای یو مریض ته مرض نشو نقل. بل بیا په یوه خونه کې یو کوچنی مریض په بل کور کې چې مریض په پیدا شي، یا یو کوچنی یا فلا کور ته راشي، هغه ښځې وایي دا د فلانکۍ زکام شوی و، هغه یې کور ته راوستی، دغه دا خواست ښایي دا زکام راوړي، وایي دا خواست زکام، هغه دا د ښځې عقیده ده زکام راوړل. هغه چې خپل مور پلار په غېږ پورې ټینګ نیول دی، په ځګر باندې نیول دی، هر ګوړی مچوي، مور پلار یې نشي زکام، هغه نه په زکام کېږي. هغه چې د دوه دقیقو دپاره د بلې خوا سره راغلی و، هغه بیا ساري شو، دغه مرض بیا رانقل شو. نو داسې له زنانه خبرې دي یا د ډاکټرانو داسې پالتو خبرې دي. صحیح دی دا انتقال به یې، خو دا انتقال په خپل ځان کې یو نقلوونکی غواړي، اسباب جوړوونکی غواړي، د هغه څه بیا ځان ساتل هم نشته. او سخونی کاهن و منجم را اعتبار نکنه، تا کاهن و منجم خبرو تا اعتبار مور کوي و امور غیبی از اینها استفسار ننوین، دا غیبی شانو پشتنه دا دی سمه کوي دا کتنی والا و اینها را عالم با امور غیبیه ندانن او دا کتنی والا دی دا فکر مکوي چې دا په امور غیبیه و باندې پویږي، عالم دی په امور غیبیه و سره که د شریعت په مبالغه باندې آماده است، په شریعت کې ډېر په سختی سره د دې باندې زنانو کې دغه طبیعت دوه طبیعته ډېر دي. یو دا کتنې والا ورته زیات ورځي، کتنې والا خو ګرد واخوایي، وایي راسه کتنه در وکړه، کتنه نو یو رقم دایرې و شان دي سر جوړوي، د ځانه چې جوړوي که نه، خو دغه د کتابیزاتو د دغو شانو ګرده کتابونه ماته معلوم دي او لیدلي مې دي، مطالعه کړي مې دي، ولاکه ما دا شی پکښې لیدل دي چې په هغه کې د آینده حالات معلومېږي. چپ له رملو جپر څه، یو د رملو د جپر علم چې دی، هغه د رملو جپر علم د دوی زده ولاکه دی، ورنږدې سوي له هم ولاکه دی. د رملو جپر علم هغه دغونه اندازه علم غواړي، هغه دونه پوهه غواړي، هغه دونه کمال غواړي چې هر سړی یې نشي کولی. هغه ډېره غټه استازي غواړي او هغه هم رښتیا نه وایي. د رملو جپر علم هغه هم رښتیا نه وایي، هغه پر ریګو باندې خپلې نقشې جوړېږي، هغه ډېرې غټې غټې حسابونه دي. هغه چې یو حساب معلومویاست په 7 ورځ تاسو حسابونه غواړي، په 7 ورځ حسابونه ورته وکړي، بیا د یوه شي معلومات کېږي، هغه معلوم نه وي چې درواغ دي که رښتیا. نو دا چې دا مازې ورسې باید سترګې ورته پټې کړي، کاغذان په لاس کې ونیسي، کتنه یې وکړي، نو د ځانه څه خبرې ورته جوړې کړي، د ځانه څه علت درواغات ورته جوړ کړي، په کور کې نه کې جنجالونه تکلیفونه پېښ کړي، بس دغه یې زده کړي دي، پلانکې باندې تعویض شوی دی، پلانکې باندې کوډې شوي دي، کوډ یم یو ښځې په کړي دي، هغه هم داسې غټې سترګې دي، تورې سترګې دي، اوږده پزه یې ده، هغه خو نو دا چا په قریبانو کې غټې سترګې اوږده پزه شته، اوله نو چې د هر څه قریبان کې اوږده پزه په پزو پسې ګوري، چې د چا پزه به اوږده وي، د هره اوږده پزه چې پیدا کړه باره دی دغه سره په اختلاف کې شي، په کور کې جنجالونه و شرونه و داسې روي، نو هغه هم د خدای ظالمان دي، هغه هم ظالمان، دغه کتنې والا دي الا دروغجنان دي. نو یو ښځو کې دغه کتن والا او ته عقیده ډېره شته چې هر څونه اندازه کوشش ورسره وکړي، دغه شی بس په دې کې ډېر دی. خامخا دا کتنې والا او ته دا تعویض والا او ته دغه بلا او ته دوی روان دي. اوس خو دې سیکانو ته ورځي،
سکانو ته ډېر روان دي د سکانو هندوانو باندې تعویضونه کوي اکتنې والا خو هلته پرېږدم او عجب عجب شیان پکې پیدا کېږي ښځې روانې فلانکي ځای کې ښځه د شاپېرۍ لري د شاپېریانو والاو ته ډېر وځي یوه دانه چې د هغه فلانکي ښځه 7 شاپېریانې لري فلانکي ښځه 3 شاپېریانې لري فلانکي ښځه حسابونه یې هم وي وایي دغونه دانې دي و دا شاپېرۍ ما په ټول ژوند نه ده اورېدلې نه مې لیدلې شاپېرۍ چې دا حقیقت کر سره د شاپېرۍ شاپېرۍ خو پیری دی پیری دی نو د پیری و ده و دا بیا ګوره نو دا نو دا سړي ته معلومېږي دا پیری دی که پیری ده هغه به نو ده ته معلوموي یا به دې ښځې ته معلومېږي چې دا پیری دی که پیری ده موږ ته خو نو به الله نه معلومېږي نه دغه شان وجود لري دا شاپېرۍ و دغه دیباد و دا عجیب و شاپېرۍ و دا ټول دا د پښتنو د ښځو په حقیقت کې یو شیطان دیب په اصل کې دیو دی دیو معنا شیطان دیب میب نشته دا دیب په حقیقت کې دیو دی دیو شیطان ته وایي اوس نو بیا دغه څخه تور دیب هم پیدا شوی دی سپین دیب هم پیدا شوی دی اپلک دیب هم پیدا شوی دی غټ دیب و کوچنی دیب هم پکې پیدا شوی دی نو دا ګرد شان ځین جوړ شوی دی دا د ښځو ځین جوړ کړی دا شاپېریانې لري پلانکې شاپېرۍ ورستوي پلانکې شاپېرۍ معلومات کوي دا او بل په مرض په ښځو کې دغه زیات دی چې کله کله دغه زنانو کې خو یو څوک خامخا په د زنانو کې دا ډېر پېښېږي هغه درواغ یې ډېر دي حقیقت یې لږ دی دا پیریانان چې راچپه کړي پیریانان چې نیسي دغه زنانې دا پیریانان چې نیسي دا په حقیقت یې ډېر کم دي درواغ یې بیخي ډېر ټګې بیخي ډېر په دغو کې چندانې رښتیا نه وي ډېر کم رښتیا پکې راځي چې واقعي پیریانان هغه واقعي پیریانان چې بیا ورته راشي هغه چې بیا کله کله خبرې شروع کړي بیا نو دغه ښځې پر راځي د قریبان یا دغه د کور انسانان اشه د پیریان څه پوښتنه کوي دا پلانکي اشه د دې ولې ګردومره رنګ ژاړي د دې ولې بخت نه خلاصېږي نه یو مرکه ورته راځي نه بخت خلاصېږي رنګ یې هم ګردومره تک ژاړي دا نو څه پسې وي نو پیری د دې په ژړ رنګ څه خبر د دې د عقیده د شپېرۍ په ارشي خبر د دې د عقیده د شپېرۍ په ارشي خبر به دا پیري والا څه دي دا معلوماتونه کوي دا پوښتنې کوي او دا ټول کفریات دي چې کېږي نو پیری څه په خبر دی پیری دا د پرشتیا د ښځه پیری لري پرشتیا د ښځه پیری مرض خرابه کړی دی اصلا د پیری څه خبر دی چې پوښتنې کوي پیری په غیبو خبر په پټو خبر دی پیری ستا چوکیدار خدای تعالی صریح قرآن کې وایي چې سلیمان اسلام پر لکړه باندې ولاړو د انداره په خونه کې پر لکړه باندې ولاړو خدای تعالی په سلیمان اسلام څخه روح اخیستی سلیمان پر هغه لکړه باندې ولاړو روح خدای تعالی اخیستی وفات شوی پیرانان خو د مسخر کړو پیرانان خپل کارونه کول دغه څه وده تکتل د په اندار په خونه کې مګر په دغه نو خبر شي وفات شوی څو چې اخر د سلمان لکړه وینو وخوړل هغه لکړه ماته سول د مبارک راولې دی فرونځکه باندې د فرونځکه باندې راولې دی ورسته بیا د پیریان څخه خلاص شو او وای دا خو ته اتند میاشه کې دی وفات شوی دا خو اسی لستړو د دو مخته مازه په اندار د اندار سعودي خواته دی په اندار کې ورته ولاړو او دی وفات شو د په مخ کې هغه درانه کارونه کول سما سم په بندیان کړي و ټول د مسخر درانه کارونه په میاشت باندې کول په اندار کې وخه د تکتل په دغه نو خبر چې د مړ وفات شو فلما خر تبينت الجن انهم لو كانوا څنګه دی عايشه انهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين چې دای مبارک راولې دی او را چفاسو نو دغه پیران بر پوسو او وای که موږ په غیب خبر وای نو وای به موږ د نامې شوه د نو سخت تکلیفونو عذابونو پر ځان چیرې په کله به خپل مخبل موږ څه خبر شته وفات شو دي دا خدای نه دی وفات شو نو دا خدای موږ څه خبر شته وفات شو دي موږ ټول ژوندۍ دي علي ولار دا خدای نو ته نه میاشتې وخت غواړي چې دی وفات شوی او پر هغه ځای انبیا سره خو بدن نه خرابېږي کتاب دې نه میاشوي نو خراب شو انبیا سره بدن
خدای حدیث شریف ورته وایي خدای تعالی پر ځکه باندې د انبیا سم غوښه حرامې کړي قطعا د نبی وغوښته مځکه ته وانه سره رسولی هیڅ وخت یې غوښه بدن نه خرابېږي یوه ذره تغیر به ورته راځي د انبیا علیهم السلام بدنونه هغسې جوړ په خپلو قبرونو کې پراته دي نو دی مبارک به هغسې په ولاړې باندې وفات شوی و پر هغه د کړ باندې ځان تکیه کړی و او وفات شوی پر هغه د کړ باندې تکیه و تر هغه ساعته پورې چې بیا وینه پیدا شوله د د کړی وینه وخوړله هغه د کار ووتل هغه د کړ رچپه شوه چې رچپه شوه د بدن رایله شو نو پیریانو چې حساب ورته وکړي دا کلونه وخت یې غوښتي اته نه میاشتې وخت یې غوښتي نو که دا دونه وخت موږ په خبر وای ولې به دونه خواري را باندې نو هغه پیری خواره کوي په دغه نه دی خبر چې دغه اوس راته ولاړ دی مړ دی که ژوندی دی اوس د خپلې ښځې د بخت پوښتنه ځینې کوي د دې بخت ولې چا وربند کړی نو پیریان خو بیا بیخي ډېر درواغ وایي د انسانانو دغه نو درواغ ولا کس دی لکه د پیریان بیخي ډېر درواغ وایي خو هغه شیطان و آدم علیه السلام ته په جنت کې څومره درواغ وایي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قسمون د قرآنون د چې دی قرآن ویلی دي قسم وي زه نصیحت درکوم زه ستا خیر خوایم د هغه وخت چې درواغ را شروع کړي دي شیطان تر اوسه ولا کیله کړي نو د دغه درواغجن څه د ښځې راځي بیا پوښتنې ځینې کوي چې د دې پلانکي بخت ولې داسې دی د پلانکي یا الله تعالی دې مو د دې مصیبت خلاص کړي دغه دوه شیان ډېر خطرناکه دي په ښځو کې نو وای کاهن و منجم ته دي سخونی کاهن و منجم را اعتبار نکنن دغه منجمینو دغه کتونوالا و د کوټګرانو نو دغه بلاو خبرو ته اعتبار نور کی و امور غیبیه از اینها استفسار نه نماین د غیبی خبرو پښتنی مزنه کوي و انهار عالم و امور غیبیه نه دانن دا په غیبی خبرو باندې خبردار مبولي چې د شریعت په مبالغه منه ان آماده است په شریعت کې ډېر سخت بندیز پر دغه شی باندې لګیدل او ډېر سخت منع دغه څه څخه راغلی ده حدیث مبارک راغلی چې هغه څوک چې وکاهن ته راشي او یا عراف منجم ته راشي فقد برئ مما انزل على محمد چې پر ما چې کوم څه نازل شوي دي د دې دغه څه بیزاره شو بس دی د قرآن او د حدیث او د اسلام څه بیزاره شو که څوک کاهن ته منجم ته کتنیوالا ته راځي هغه په حقیقت کې د اسلام او د قرآن او زما پر ما چې کوم کتاب نازل شوی دی دغه څه بیزاره شو دغه څه ختم شو دغه څه پاک شو لرې شو او والسحر نکنند وسحر نکنند و ساحری را کار نه فرمایند او نه دی جادو کی او نه دی جادو ته دی کار فرمایی که حرام قطعی است و قدم راسخ در کفر دارد ولی جادو کول او یا ساحری کول دا حرام قطعی دی او قدم راسخ په کفر کې لري په دغه ځای پرېږدي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه